د لغمان ولایت د بېلابېلو سیمو په څېر دلته د دغه ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې هم د کوچي قوم لسګونه کورنۍ میشتې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو څخه لرېوالي او دغه ولایت کې د ORCD مرستندویه ادارې د فعالیتونو د ځنډېدو له امله د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دغه د وړې پراته مورکا ملاریا دغه د ماشومانو مریضیا بیخي زیاته ده. موږ ته له هغه ځایه نه راته دلته موږ ته دواګانې راوړي. هغه دواګانې چې دي که نه هغه بیا ډېر وخت بیا نیمن شي بند شي. ورسډي خدمات چې دي دغه به شروع شي او موږ ته بیرته دغه کوم مشکل چې دغه راته حل شي. نو د موږ د کوچیانو غوښتنې اول تر اوله دا دي چې د صحتانې د وزارت نه او د نورو چارواکو غوږونو ته د موږ مشکلات او ستونزې ورسوي تر څو د حل په برخه کې لازمې همکارۍ وکړي. په دغه کېږدۍ کې ناست د کوچي قوم مشران وایي دلته لسګونه کورنۍ میشتې دي چې میرمنې کوچنیان اړینو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دوی له ولایتي مسؤلینو او عامې روغتیا وزارت څخه د یادې مرستندویه ادارې د فعالیتونو بیا ځلې پیل کېدو غوښتنه کوي څو له مخې یې د روغتیا په برخه کې شته ستونزې خوارې شوي وي. کوچیان چې دي دا د دښتو غریب خلک دي دا ټول د روغتیاو ته ډېر ضرورت لري. هغه موجسه اوس بنده شوې ده. کوم خدمات مخکې کېدل هغه اوس نه کېږي. دغو اړتیاوې بېچارهګانو ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي. په دې خاطر هغه موجسه ډېره پوره خدمت یې کاوه. دغه واسطي موجسه چې کومه وه دغه به ښه خدمات موږ ته وړاندې کول او د کلینیک په بخش کې دواګانې به وي. هر اصول به برابر وو او اوس په لاره چې دي اوس هم دواګانې دغه شان د موږ کم شوي دي نشته چې او موږ غواړو چې بیرته دغه واسطي موجسه بیرته په حل شي او زموږ په افغانستان کې کوچي ولس ته او نور نړیوالو نه موږ غواړو چې موږ سره کومکونه وشي. موږ سره کونډې رنډې یتیمان لرو نور مشکلاتو سره مخامخ یو. د لغمان د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د کوچیانو د انسجام مدیریت مسؤلین هم په دغه ولایت کې د میشتو کوچیانو د روغتیایي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې د حل په پار یې له ولایتي او مرکزي مسؤلینو سره د دوی ستونزې شریکې کړي. نو یا د ستونزې چې کوچیان ډېر ورسره مخ دي او کوچیانو غوښتنه هم دا ده چې بیرته هغه مؤسسه ORCD که بیرته فعالیت پیدا کړي نو د خدمات به ډېر ښه سي. په دې اړوند ځکه 15 ټیمونه ول ټولو فعالیت درېدلی ده او د کوچیانو عرایض او هغه ټولې موږ سره شته دي او موږ له اړوند مدیریت له لوري نه لوړپوړو چارواکو مسؤلینو سره شریکې کړي دي او په دې برخه کې د ORCD خدمات ډېر ښه ول. د لغمان د والي ویان بیا لغمان میشتو کوچیانو ته د روغتیا په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د برابرولو ډاډ ورکوي. په لغمان ولایت کې په تیر یو کال کې د صحت په برخه کې CCR ټیمونه په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي ولسونو ته او همدارنګه په راتلونکي کې هم پلان لرو چې هغه ساحو کې چې کوچیان ولسونه ژوند کوي کلینیکونو څخه لرې واټن لري نو پلان کې شته ده. رئیس په همدې خاطر باندې مرکز ساتلی ده تر څو د سیر ټیمونه انتخاب کړي او د دې د روغتیا په برخه کې مشکلات حل شي. نه یوازې په قرغیو بلکې د دغه ولایت د مرکز مهترلام په ګډون په څو نورو ولسوالیو کې هم کوچیان میشته چې د ورته ستونزو شکایت کوي او په ټوله کې له حکومت غوښتنه کوي چې د کوچیانو ستونزو ته د رسیدنه وکړي.